تازه خبر امرالله صالح وایي ولسمشر غني دې پر یوټیوب خپلې پخوانۍ ویناوې وګوري. له هیواد څخه تیښته یې لوی شرم دی. د افغانستان د پرځول شوي ولسمشر اشرف غني لومړي مرستیال امرالله صالح پر ښاغلي غني تور لګولی چې له هیواد څخه په تیښتې خپله کړې ژمنې ماتې کړې دي. امرالله صالح د بي بي سي یلدا حکیم سره په ځانګړې مرکه کې وویل ولسمشر غني ورته ویلي و که طالبان سیاسي جوړجاړی ونه کړي نو بیا به په ارګ کې وژل کېدو ته چمتووالی ونیسي. ښاغلي صالح وویل پخواني ولسمشر ته مې سپارښتنه دا ده چې یوټیوب ته ورشي او خپلې پخوانۍ ویناوې دې واوري. ده به تل ویل دا مه پوښتئ چې هېواد تاسې ته څه کړي دي، دا پوښتنه وکړئ چې تاسې هېواد ته څه کړي دي. بل به یې تل د امان الله خان مثال ورکوه چې یو روښان فکره پاچا و خو له وطن څخه یې تیښته وکړه او خلک یې یوازې پرېښودل. نو اوس دې غني هم خلکو ته ووایي چې ولې وتښتېده. امرالله صالح وایي له تیښتې به دا غوره وه چې ښاغلی غني د طالبانو لخوا نیول شوی وای، ځکه په هغه صورت کې بیا هم ولس پرې راټول وای او نړیوالې ټولنې به هم پر طالبانو فشار اچولی وای. د ښاغلي صالح په وینا په دې نه پوهېږي چې ولې پرځول شوی ولسمشر اشرف غني د هغو تورونو په اړه چې ګواکې له هېواده یې له ځان سره دا او هغه وړي دي ولس ته سپینه خبره نه کوي. د ولسمشر غني دریځ څه دی؟ د پرځول شوي ولسمشر اشرف غني د اګست میاشتې پر 15مه نیټه کابل ته د طالبانو له ننوتلو شېبې وړاندې له پلازمېنې وتلی و. پر هماغه شپه نوموړي پر خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې په هېواد کې د وینې تویېدنې مخنیوي لپاره اړ شو چې له کابل څخه ووځي. ښاغلي غني لیکلي وو که پاتې شوی وای نو ښایي د طالبانو په لاس وژل شوی وای او تاریخ به یو ځل بیا د پردیو په لاس د یو افغان زعیم د وژل کېدو شاهد وای. د راتلونکو څو ورځو لپاره د نوموړي ځایګی نه و معلوم او د برخلیک په اړه ډول ډول خبرې کېدلې، خو ښاغلی غني له کابل تر وتلو څو ورځې وروسته پر خپله فیسبوک پاڼه یوه ویډیو کې راڅرګند شو او اعلان یې وکړ چې په متحده عربي اماراتو کې دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.